بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. زیډ کی بی ټي وی ته یو ور بیا شراغلاس. دوستانو راغلی د کوټي یو سیمه ته یو باغ ته راغلی یو چې د بزګر سره ملاقات وکړو چې د درختو ترتیب مشترا وشي چې دا څنګه تیاریږي، څنګه سیب کوي، څونه مصرف غواړي او څنګه کار غواړي. دوستانو راځي چې د سره یو ملاقات وکړو. راځي. السلام علیکم. السلام. جوړ په خیر. جوړ بخیر. ستړي مستاله جوړه بخیر. خیرات جوړه خیرچه و خیرات نوم محمد جنوس آغا. شه محمد جنوس آغا. کښېن دا بیلچه بدل سیر ته کو زبم د سره کښېنم. چای واچو یا چای نه کوم. یو څو پوښتنې به درڅه وکړم. دوستانو دا راغلی یو دا کوم بزګر چې دی د باغ کار چې کوي د ده څه به یو څه پوښتنې وکړو چې دا باغ څنګه تیاریږي او دا سیب څنګه کوي، دا کټایانې څنګه کېږي، اوبه څنګه ورکوي، انبار څنګه ورکوي، څو ټیم. محمد جنوس آغا دا باغ چې مثال اوس سیب ختم سوله، اوس خو درختې وچې دي، اوس ته دا مځکه وراړوئ. و دا خو موږ باندې کټایي ور وکړه د دې د اول اوس نو کټایي ما بعد بیا چې دی د دې پایبیل ورکو، پایبیل چې مو وروکي بیا نو د اوبه ورکو، بس اوبه ورکو بیا په پسرلي کې انبار ورکو. نو دا درختې چې شنې سي په پسرلي ته شنې کېږي. و پسرلي ته شنې کېږي. دا درختې چې را شنې سوې اوس بېدېږي، بیا چې تور سیله ختمه سوه، سره سیله ختمه سوه، بیا دغه ما بعد د ژوندون کې ویښېږي. نو چې دا مطلب ژوندون وکړي بیا دې ته کومه دوا بیا چې ورکوئ، څنګه کار پکښې کېږي بیا؟ دا خو نو په دا درختو کې اکثر خاص مرضونه شته، خاص ځان ته خو دې د هر درخت خاص خوبایي ځان ته یو مرض لري. داسې مرضونه شته چې اوس مثال بیا په دې میواتو کې چې دی اوس مثال دا بلیکمبر میوه جلا ځان ته یو حساب لري، دا چري ځان ته یو جلا میوه ځان ته حساب لري، او سیب جلا ځان ته حساب لري. په دې توره لښته کې چې دی موږ د بلیکمبر ته بیا یوازې د شوتې سپرې ورکو. د شوتې سپرې ورکوئ. آیا دا اول کومه میوه تیاریږي؟ اول میوه خو نو د ګورو د مخه دا چري تیاریږي. ښه دا سرې چري، دا ګول، دا خوندورې، دا ښایستې، دا خوږې، نو دا تیاریږي. دا تاسو دلې ټیکهدارانو ته ورکوئ که یا دا یې خپله استوئ او دلې مطلب د بلوچستان په صوبه کې خرڅوئ، بهر صوبې ته یې استوئ؟ و دا پر ټیکهداران راځي، پر ټیکهداران یې خرڅوي. ښه او د چریو بعد بیا چیش تیاریږي؟ د چریو ما بعد نو باره بیا رنګه تیاریږي. رنګه مطلب دا دغه چې دی دا مثال دا سرونتوزه خلک ورته وایي، بلیکمبر خلک ورته وایي، دا شان تیاریږي. نو د دې بیا ما بعد چې دی سیب تیاریږي او باره خو نو داسې مثال کرار سیب شروع کېږي. په سیب کې بیا څو رقمه سیب دي، مثال ګاجه ځان ته دی، مثال تور کلو ځان ته دی، شین کلو ځان ته دی، داسې مختصر سیب دی. و دا څو قسمه سیب دي؟ سیبونه خو نو ډېر قسمونه دي، اوس رقم دي. اوس مثال شکر سیب ځان ته حساب لري، او نازک بدن ځان ته حساب لري، او ګاجه ځان ته حساب لري، تور کلو ځان ته حساب لري، او ګولډن ځان ته حساب لري، شین کلو ځان ته حساب لري، ګاجه ځان ته مثال. اور دا کم سیب شي دی په دې کې خوندور کم سیب دی در ګوردو چې مطلب ګران خرڅېږي، سپیشلي ښه خوندورې خوږې؟ تور کلو. یعنې تور کلو د ګردو سیبانو باچا دی؟ و ګردو سیبانو باچا یعنې تور کلو دی. او شین کلو دی. شین کلو چې دی هغه دوامداره دی، مثال په سټور کې دی تر ډېره وخته طاقت لري. دا سیب چې تاسې سټور ته واستوئ دا څو میاشتې دی په سټور کې نه خرابېږي؟ څو میاشتې په سټور کې پراته دي؟
تقریبا 3 میاشتې 4 میاشتې داسې قدر وخت دوام لري. نو دا څو واره سپیرو غواړي دا باغ چې تاسو دا سیب تیاروئ؟ څو دواوې څو واره سپیرو ورکوئ؟ ډېرې ورکوو. تقریبا دا د چنجي پورې اړه لري، هلته د کنټرول پورې چې څونه مطلب دی سی سپرې ورکړې کنټرول سو، د کنټرول په مثال د کنټرول په حساب کې چې دی کنټرول سو، بیا دغونه وخته پورې مثال دی سپرې نه غواړي او سپرې ورکوو. مطلب 4 سپرې 5 سپرې داسې ورکوو. 4-5 سپرې ورکوئ. نو دا درختې چې ګلان وکړي د هغه ټیم څه سپرې شروع کوئ؟ دا په ګل کې چې مثال سیب در ګل ووتل بس دته د ګل د چنجي سپرې ور شروع کوو. د چیشي سپرې ورکوئ دې ته نو د چنجي د ګل سپرې اول ورکوي. بیا د ګله بعد مطلب څو سپرې نور ورکوئ د چیش دپاره ورکوئ؟ نو بیا مثال دې ته د دې دپاره ورکوو چې دا په ګل کې اول د واري دا کې چنجي د سیب چې کوم ټیم په ګل کې چنجي وي دا سیب کېږي ګرده خرابېږي. مطلب دا اول د واري چې سپرې ورکول سي دې ته بیا دا چنجي کنټرول سو، بیا بالکل بیا صحیح دی، بیا بعد بیا یو سپرې ورکوو. بیا د هغې سپرې ما بعد بیا چې دی بیا سیب برابر چې غټ سي بیا اکثر وخت دا درخت خړه کړي، په خړه کې بیا یو چنجي پیدا کېږي، بیا بل سپرې ورکوو سر په خلاصو او په هغه کې بیا چې دی مثال که چیرې بیا په اخر کې بعد کې چنجي نه سو کنټرول بیا خړه کې بیا چنجي کې بیا یو سپرې بل ورکوو. دغه مځکه چې تاسو اوس کوم ورماتوئ دا کوم پایبیل چې تاسو ورته وایاست دا د درختې دپاره د څه شي پیدا کوي؟ دا د دې دپاره دا پیدا کوي چې د دې درختې سایله کېږي. د دې مځکه چې دې ته څونه نرمواله راوړي دا پستوالی پیدا کوي. نو دا درخت ډېرې ښه لاندې ښه اوبه خوري، دا ریښې ډېرې ښه زورورې کېږي، ښه په طاقت کې کېږي. دا ضروري دي دا پایبیل چې کوم دی دا ضروري دی د درختو دپاره؟ خامخا دی، ولې چې دا څوک پر دا ته دغه ونه کې نه دی. د دې درختې مثال لکه کشنۍ چې سنبالۍ دا درخت هم داسې سنبالین غواړي. مثال چې کم د دې پایبیل وسي د دې مځکه سایله سي دا مځکه ورته ماته سي نو دا درخت ډېر ښه ورداشت کېږي نه دی. په دا خاطر باندې چې دی موږ دا مځکه ورته ماتوو. موږ اورېدلي دي وایي دا باغ ته انبار هم ډېر ورکوي. د انبار څه شي پیدا ورته کوي؟ نو دا انبارو بغیر خو نو انسان څنګه لکه په خوراک چې ولاړ دا درخت هم داسې په خوراک ولاړ څونه دې ته د انبار ورسره ورکول کېږي د مځکه ورته ماتو کړو موږ انبار ور واچوو نو دا درخت ډېر ورداشت وکړي. تقریبا دا باغ چې دی په دې کې څه شی شته دا تاسې کوم چې موږ تاسو پکښې ناست یو په دې کې څو قسمه سیب شته او رنګه څو قسمه شته پکښې؟ په دې کې خو نو مختصر مثال 2 رقمه سیبه دي او چرۍ دي بس. یعنې څو پیټۍ ته د دې څه سیب ثابته اخیستی سي د کاله؟ تقریبا د دې څه موږ مختصر مثال ګرده ګډوډ یو 50,000 کریټه دا 6,000 کریټه تقریبا کېږي. دا 5-6,000 کریټه بیا دا تاسو دونه مصرفونه به کوئ دا مزدوران دا انبار دا کادونه دا پایبیلونه چې بیا تاسو کوئ دا کټایانې چرکوئ دا 5,000 کریټه بیا دا مزدوري جوړوي؟ جوړېږي بازارونه سم سي کله کله جوړ کړي کني مختصره وخت باندې خرچې ډېرې دي مزدوران ډېرې خرچې مصرفونه حساب کتاب یې ډېر دی. 6 کال اوبه راغللې دا درختې تقریبا در دا نشانو پر وی نو سیب ګرده خراب سو سیب ګرده ورسته سول خلک ډېر تاوانیان سول خلک خواران یې ډېر بد خوښ کړو او موږ دا باغ خپله تقریبا داسې نیمه سم دم داسې ګرده د اوبو ډاکو سم په نیمه یې سیبان ګرده ورسته سول او بورینګان مو ګرده ځوانه نه دی ګرده ګړوب سو اوبه ور ولوېدلې ګرده وچ سو نو اوس هم د اکثره درختې دا درخت د اوس د نسیاله خبرې وچه ده ګرسره کې دا اوبه وچ کړه باران اوبه چې عذابي اوبه وې د اوبه چې رانې دا درخت یې وچ کړې نو 6 کال حالاتونه ډېر سره ستړي وه ډېر خلک خواران ګرد داسې سره ټکور ټکور اخله ګرد نو 6 کال حالاتونه ډېر سره خراب شي ملګري. نو دا په دا یخ کې چې دا تاسو دا پایبیل کوئ د یخ سره څنګه یاست؟ یخ نو ملګری ستا ملګري پایبیل کې د بیلچې ستړي کار دی د زور کار دی تکلیف کار دی نو یخ نشته په بیلچې کې چې کار نه بیا یخ ستا ډېر یخ دی بیلچه خو نو سړی ګرمي ولې چې بیلچه وایي بیلچه خو نو تا ته خپله معلومېږي به چې تا به نه کړی نو په دا خاطر سره بیلچه چې د بیلچه تکلیف لري ستړی لري خوله کوي سړی په زحمت راوړي دا مځکه خو ټینګه ده یعنې دا د بیلچې په کار کې به خوراک کوم ښه مضبوط ورسره کوي ولې دا د زور کار دی؟ خوراک نو تقریبا ملګری موږ 2 ټیمه خوراک کوو صرف د غرمې د خوا صرف 10 بجې باندې ناشته کوو چای کوو ډوډۍ کوو سر به خلاصو او بیا پر 2 بجې باندې بیا چای ډوډۍ ناشته کوو سړی وږی کېږي دا خو ستړی کار دی خوراک خامخا کوي بې خوراکه دا کار کېږي نه ګرسري
نو دوستانو راځي چې اوس دی موږ ته یو څو د کم چې د کچه درختې دي کم چې د سیبو درختې دي دا به موږ ته راوښیي د ده څه به موږ پوښتنې وکړو چې کومه درخته شش کال را روان کال سیب کوي کومه درخته یې نه کوي وربسو د کټایي درختې به هم راوښیي کوم چې داسې کټایي کړي دي او دا درختې به ته موږ ته راوښیي صحیح دی ګرانه راځئ نو چې ورسو او راځي دوستانو اوس داسې پوښتنه وکړو چې دا د چیش درخته ده او دا د چیش درخته ده نو ته به موږ ته دا درخته راوښیه چې دا دونه جګه غټه درخته د چیش ده دا درخته چې ده دا د چرۍ درخته ده دونه بې حده ماشاءالله غټه سوې ده او دا د ډېر وخته دا درخته ښه دا تقریبا دا د 10 کالو ده دا درخته او دا درخته چې ده دا د ګاجا درخته ده دې ته د ګاجا سیب وایي دا د ګاجا درخته ده او دا د چرۍ درخته ده دا د چرۍ درخته چې دا ډېر وخته څه غټې درختې دي تقریبا لکه تنبا دا دونه غټ شوي دي بیا موږ راکاټ کړي دي دا اوس هم پر دغه حال باندې بیا موږ د دې کټیانې ورکړي دي اوس دا قدر چې دی نور لوړې نه پرېږدو ولې چې بیا دا لوړ وسي بیا د دې چرۍ نه راښکول کېږي دا اوس مطلب تی کټای کړی یم بیا هم دونه غټه درخته ده نو دا چې داسې دا چرۍ راښکوي دا چرۍ خو کوچنۍ هم دي نو دې ته تاسو څنګه ورخېږئ په چیش کې راښکوئ دا زیات وخت چې دی اکثره د دې د چرۍ سرونه چې دي دا ډېر غټ دي دا چې دی موږ کوچني ماشومان بیا دې ته ورخېږو ماشومان باندې راښکو دا سرونه اکثره کوچني ماشومان سره دا چې کوم ټیم چرۍ تیار شي دا په ماشومان راښکو د دې سر ته څوک نشي ختلی او زیات وخت چې دی موږ دې ته خنجکان جوړو په خنجکان موږ کې بندو راکشوو په هغه باندې که شاید دا ډېر اکثرونه چې دي اکثر وخت ماتېږي ګرده درخت سرونه نو دا د ماشومان دوغه لوړ شاخ ته اوغه لوړ شاخ د سر ته ختلی سي و داسې کوچني بیداره ماشومان کوچني ماشومان داسې دا سرو ته ورخېږي چې سپک مثال دغه نازون وزن نه کي دغه وزن الکی مثال سر ته خېږي هلته ورته راښکو داسې هندوستان راځي تی د مخ ته د ده سره د نورې پوښتنې وکړو مهرباني وکړه درځه دوستانو تی راسي د دغه اوس باید د ده څه موږ پوښتنه وکړو چې دغه بوټي تی څه پکوي دا کوم بوټي چې دلته تاسې ایښي دي دا اوس د سوځلو دپاره تاسې ایښي دي یا دا چې دی دا اوچې دي دا چې کوم ټایم دا درختې وصول وکړي حاصلات وکړي بیا به دا شاخو ته موږ به دا درختو ته داسې ورکوو ولې دا چې کوم ټایم دا وزن لاندې رایله کړي نو دا درخته ماتېږي بیا موږ دا داسې لږ د جیک په شان مثال بیرته دې ته ورکوو چې دا درخته تکیه کړي شاخ نه ماتېږي نو مثال دا درخته چې اوس ډکه سي د دې شاخونه بیا کښته راځي و د دې د شاخونه لاندې ګرده راښوه کېږي داسې مځکې خواته زوروي نو داسې وخت کېږي چې دا چې ډېر حاصلات وکړي دا درخته چې دغه اوچې ورنه کړي دا درخته پر میانځ دوه ځایه کېږي ګسرې کې د ډېرو حاصلاتو وزن څه د دې وزن ډېر زیات سي نو څه کوي ماتي بیا موږ دغه اوچې ولا درخت ورکوو در دا اوس یو درخته ماته کړې ده و راسه زه بیا در ښکاره کړم دوستانو تی راځي چې دا کوم وای دا درختې ډکې دي او دا د خپل د وزنه ماتېږي دوستانو اوس به موږ تاسو ته هغه ماته درخت موږ ښکاره کړو چې کومه درختې شش کال د وزنه ماتې سوي دي دغه درخت چې شش کال کې حاصلات وصول وکړي و دا شاخ دا درختي حاصلات شش کال چې وزن وکړي دې ځای دا مال موږ دغه اوچې بیا په سیزن کې ورکړلې او دغه اوچه وینه دا شاخ یې دا معلوم دی وینه چې دا ماته شول دا درخته داسې پر ده میانځ دوه ځای کېږي چې حاصلات وکړي او اوچې ورنه کړي دا کمزوري اوچې هم نه نیسي مضبوط اوچې غواړي او موږ دې ته دوې دانې ورکړي دي دا چې دی دا درخته په دا شان باندې غوټه ماتېږي کوم چې دا درخته تاسې ویني دا خپل د وزنه ماته سوې ده دا شش کال یعنې دونه ډکه وه چې دا د وزنه ماته سوله دا ډکه و د دې وزن مال ډېر و ماشاءالله نو ډېر شمال یې وکړي او د مال وجه سره د دې وزن دا رقم و او چې کمزوري وي نور او چې دغه په وجه سره دا شاخ چې و دا مات شو بیا موږ دې ته نور چې ورته ولګول صحیح سو مهرباني وکړه دوستانو رالو د ده څه مو پوښتنه وکړه د دا باغ چې او ټولې پوښتنې مو ځینې وکړلې دوستانو اوس خو دا باغ و چې دا باغ به بیا موږ تاسو ته هغه ټیم هم در ښکاره کوو چې کله دا شینې کله دا درختې ډکې میوې په زړېږي
یا ګلان کړي یا د دې کار سپیرې یا دواوی شروع یې ان شاء الله دوستانو زموږ سره یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ موږ به د دې باغ ویډیو هم تاسو ته ښکاره کوو چې کله دا میوې وکړي دوستانو امید لرم چې زموږ ویډیو مو در پایه کتلی او زموږ یوټیوب چینل کوم نه سبسکرایب کړي د سره سبسکرایب کړئ د ګنټي بټن باید ستیګر د پر آل ودروي دوستانو دربلې ویډیو پرې د سوال رخصت د خدای پامان